دا خبره پرې درنو لیدونکو ستړي مشئ په سلامونه او نیکو هیلو مرکلی کوم. دا نن ورځې د مهمو خبرونو جزئیات. سپینه ماڼۍ وایي چې متحده ایالات د تخلید بهیر په هکله د طالبانو سره په اړیکه کې دی. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د دوشنبې په ورځ د اګست په 23 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل موږ هره ورځ د سیاسي او امنیتي چینلونو د لارې د طالبانو سره په اړیکه کې یو. سره له دې چې امریکایي چارواکي وایي کوښښ کوي د اګست د میاشتې تر 21 نیټې د افغانستان نه د تخلیه بهیر بشپړ کړي، خو اروپایي متحدینو ویلي چې دا کار شونی نه دی او د امریکا نه یې غوښتي چې تر دې نیټې وروسته د هم خپل عسکر په کابل کې پرېږدي. په بل خبر کې راځي په بریتانیا کې د ټلګراف ورځپاڼې د یوې حکومتي سرچینې په حواله لیکي چې حکومت په یو وړاندیز بحث کوي چې افغانستان په تور لیست کې شامل کړي. که دا کار وشي چارواکي به اجازه ولري هغه کسان چې تر 10 کالو پورې بندي کړي که ثابته شي چې افغانستان ته یې سفر کړی دی. د ټلګراف د ورځپاڼې په راپور کې د سرچینې له قوله ویل شوي موږ په اوس وخت کې په ټوله موجودو لارو چارو کار کوو چې آینده کې څرنګه پر مخ لاړ شو. ټاکل شوی بله اونۍ په دې وړاندیز خبرې وشي. په بریتانیا کې دا پرمختګ په داسې وخت کې مخې ته راځي چې څه باندې یوه اونۍ کېږي طالبانو په کابل کې واک نیولی دی. په بل خبر کې راځي طالبان څه باندې یوه اونۍ کېږي چې کابل یې نیولی. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي ټاکل شوي جمهور رئیس جو بایډن په راتلونکي 4 ساعتونو کې په افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په هکله پرېکړه وکړي. جو بایډن د سې شنبې په ورځ د G7 هیوادونو د مشرانو سره د افغانستان په هکله په انلاین غونډه کې برخه اخلي. یو شمېر اروپایي هیوادونه وار د مخه د امریکا نه غوښتي چې خپل ځواکونه د روانې میاشتې په 21 نیټې نه باسي. دوه امریکایي چارواکو ویلي هیله دا ده چې امریکا به د تخلیه بهیر د اګست د 21 نه وروسته هم روان وساتي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړو چارواکي ویلي چې د هغو افغانانو لپاره د امریکا ژمنې د اګست په 21 پای ته نه رسیږي چې ژوند یې په خطر کې وي. په بل خبر کې راځي په داسې حال کې چې د افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټې ته یوازې 8 ورځې پاتې. امریکایي ځواکونو د افغانستان نه د کسانو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې د دوشنبې په ورځ د اګست په 23 یوازې په 12 ساعتونو کې د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر څخه 1900 کسان په الوتکو کې ایستل شوي دي. امریکایي ځواکونو د جولای د میاشتې راپدې خوا چې د افغانستان نه د تخلیه پروګرام پیل کړی تر اوسه یې 53,000 کسان په الوتکو کې ایستلي دي. پینټاګون ویلي چې ایستل شوي کسان امریکایي اتباع هغه افغانان چې د امریکایي ځواکونو یا حکومت سره یې د ژباړونکو په توګه یا نورو دندو کې کار کړی او د ځانګړو ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي وو او یا هغوی وو چې د غیر دولتي موسسو مطبوعاتو یا نورو دندو کولو په خاطر د طالبانو د بریدونو د خطر سره مخ وو. د پینټاګون بیان جان کریبي خبریالانو ته وویل چې د تخلیه د عملیاتو مرکز به دا وي چې دا بهیر د روان اګست د میاشتې تر 21 بشپړ کړي. لا لیدلو مو مننه.